راځئ چې د ځیرکو موخو په اړه خبرې وکړو. ځیرکه موخه یا سمارټ ګولز څه ته وایي؟ ځیرک یوه اختصاري کلمه ده چې هر توری یې د یوې ځانګړې موخه استازیتوب کوي، لکه ځانګړی کېدل، د اندازه کولو وړ، د ترلاسه کولو وړ، اړونده او محدود پر وخت. ځیرکې موخې لنډمهاله یا اوږدمهاله وي او اکثرا د ښوونځي یا دندې فعالیتونو لپاره کارول کېږي. د یوې موخې تعیین کولو لپاره لومړی ګام د دندې مشخصول دی، څه چې غواړو ترلاسه یې کړو. همدارنګه ستراتیژي، یعنې څنګه خپله موخه ترلاسه کړو. دلته په دې بیلګه کې زموږ دنده د اسپانیوي ژبې د اورېدلو مهارت پیاوړی کول دی او موږ به دا د ماشومانو د یو پروګرام لیدلو له لارې ترسره کړو. ګټور لارښود: کله چې د اورېدلو لپاره مواد ټاکئ، هڅه وکړئ داسې مواد وټاکئ چې ستاسو د اوسنۍ کچې څخه لږ لوړ وي. له دې سره به تاسو وکولای شئ د موادو ډیره برخه په اسانۍ سره درک کړئ، پرته له دې چې مغشوش شئ، او همدارنګه نوي معلومات به د زده کړې او تمرین لپاره ترلاسه کړئ. اوس نو راځئ چې خپله ځیرکه موخه ترلاسه کړو. موږ د څارنې لپاره دې خواته یو چک لیست رامنځته کوو چې ټول اړین توکي پکې شامل دي. څنګه کولی شو خپله دنده چې د اورېدلو مهارت ښه کول دي د ماشومانو پروګرام لیدلو لارې لا ځانګړې او روښانه کړو؟ موږ باید دا مشخص کړو چې کوم پروګرام وګورو. په دې حالت کې موږ به پوکیو ټاکو. موږ وایو چې دا به په اسپانیوي ژبه وګورو، ځکه چې زموږ موخه د اسپانیوي ژبې د اورېدلو مهارت ښه کول دی. همدارنګه دا هم زیاتوو چې د اسپانیوي ژبې د زیرنویس څخه ګټه واخلو، نه د انګلیسي ژبې له زیرنویس څخه، ترڅو د زیرنویس د لیکل شوي لغتونه له خپل اورېدلو کلمو سره تړاو وړ کړو. زموږ ځانګړې او نوې موخه دا ده: زه به د پوکیو پروګرام په اسپانیوي ژبه د اسپانیوي ژبې له زیرنویس سره وګورم، ترڅو خپل د اورېدلو مهارتونه ښه کړم او د کیسې د کرښې تعقیبولو او کلیدي کلمو پیژندلو وړتیا پیاوړې کړم. د دې لپاره چې خپله موخه د اندازه کولو وړ وګرځوو، دا وایو چې موږ به د پوکیو 2 برخې وګورو. هره برخه 20 دقیقې ده. موږ خپله موخه په دې ډول اصلاح کوو چې د اندازه کولو وړ شي. زه به د پوکیو 20 دقیقې برخې په اسپانیوي ژبې له زیرنویس سره یو ځای وګورم، ترڅو خپل د اورېدلو مهارتونه د کیسې کرښې تعقیبولو او کلیدي کلمو پیژندلو وړتیا ښه کړم. آیا زموږ موخه ترلاسه کیدونکې ده؟ موږ نه غواړو داسې موخه ولرو چې ترلاسه کول یې ممکن نه وي. که چیرې موږ داسې یو پروګرام ووینو چې زموږ د کچې څخه پورته وي، نو دا به اغیزمنه نه وي، خو موږ به خپله موخه ترلاسه کړو، ځکه چې دا زموږ د اوسنۍ اورېدلو کچې نه یو لږ لوړ دی او موږ به وکولای شو چې 2 برخې وګورو. اوس آیا زموږ موخه اړونده ده؟ که زموږ موخه هغه څه ته اړونده نه وي چې موږ غواړو ترلاسه یې کړو، نو هدف یې څه دی؟ په دې حالت کې به اسپانیوي ژبه یو پوهېدونکی پروګرام لیدل د اورېدلو مهارت د ښه کولو دندې سره اړوند دي. او په پای کې راشئ چې د دې مشخص کړو، یعنې وخت یې مشخص کړو او زمانبندي یې کړو. داسې به وکړو چې زموږ په 2 برخې هره ورځ د 2 اونیو لپاره وګورو. په دې توګه به زموږ خپل ځان ته کافي وخت ورکړو چې پوه شو آیا دا موخه زما لپاره مؤثره ده که نه. خو دا هم باید ډیره اوږده نه وي چې زړه مو ترې شین شي. زموږ وروستۍ ځیرکه موخه دا ده: زه به هره ورځ د 2 اونیو لپاره د پوکیو 20 دقیقې برخې په اسپانیوي ژبه د اسپانیوي ژبې له زیرنویس سره وګورم. زه دا کار کوم چې خپل د اورېدلو مهارتونه ښه کړم، د کیسې کرښې تعقیبولو وړتیا پیاوړې کړم او کلیدي کلمې وپیژنم. اوس زموږ موخه ځیرکه ده، ځکه چې ځانګړې، د اندازه کولو وړ، د ترلاسه کولو وړ، اړونده او پر وخت محدودې ده. دا یوه ښه موخه ده چې له دې سره پیل وکړو، خو زموږ باید په دې جریان کې څارنه هم وکړو او که اړتیا وي بدلون ورکړو. که موږ څو ورځې تېروو او پوه شو چې 2 برخې په یوه ورځ کې د ډېرې یا کمې دي، نو موږ کولی شو چې خپل هدف ته بدلون ورکړو. زه تاسې هڅوم چې خپله ځیرکه موخه جوړه کړئ. دا ضرور نه ده چې د ژبې د زده کړې په تړاو وي. په هره برخه کې باید تاسو خپله ځیرکه موخه جوړه کړئ. بریالي اوسئ. الله مو مل شه.